قدرمنو عزتمنو بله ورځ موږ پر دې باندې بیان کړي وو چې آیا دا مړی برته را ژوندی سي دا څه وجوهات کېدلی سي ځکه څو ورځې دمخه مولوي خالد فاتح صاحب دا ویلي وو چې زما زوی وفات شو د شپې موږ بخاري شریف ورته تلاوت کله قدري شریف مې پر تېره کله دغسې نور تلاوت مې ورته وکړي هغه برته را ژوندی سو نو موږ دا خبره کړې وله چې ډېرو کتابونو ډېر داسې مشاهدات سته واقعات سته چې یو سړی په ظاهره مړ معلومېږي لیکن هغه یې ژوندی اوس دا خبره موږ ولې وکړه والله که یا موږ د مولوي عبدالخالق صاحب سره ضد لرو یا بغض ورسره لرو یا حسد ورسره لرو یا هېڅ هم ورسره لرو صرف موږ دا وایو چې دا خلک د یو شي څه غلط مقصد وایي سبا به هر سړی پر مړي باندې قرآن شریف تېروي کتابونه به پر تېروي ورته ناست وي دعاګانې به کوي چې یا الله را ژوندی ځکه داسې شخصیات وفات سوي چې هغه معاشره ورته ډېر ضرورت لري څوک یو بچی وفات سي ګسه نارینه اولاد نه څوک څنګه نو بیا به په هر کور کې یار یوه ګنټه دوې ګنټې یوه ورځ دوې ورځې دغه سلسله شروع وي دعاګانې و نفلونه و کتابونه به پر تېروي کې امکان شته چې راژوندی نو چې ستا د زوی امکان شته چې راژوندی کېږي نو د بل دا نسته که ته وایې چې یا زه د الله ولي یم دا صرف د الله د ولي کرامات تا دا خبره و معاشرې ته ښکاره کړه چې زما بچی داسې راژوندی سو د دې څه مقصد دی څه مطلب دی آیا ته د خپله خوشحالي د خلکو سره شریکوې که ته خپله بزرګي و خلکو ته ښکاره کوې ستا د دې څه مقصد و چې تا معاشرې ته دا خبره وښکاره ته باید د خپل مقصد و دې خلکو ته وښکاره کړې که ستا مقصد دا دی چې زما زوی و داسې ولاړې برته الله پاک را ژوندی کړي او زه داسې خوشحاله یم چې ټول ته زیری در کوم ټول د سره خوشحاله شي ځکه چې په پیدایش خلک خوشحاله کېږي نو په ژوند یې ولې نه خوشحاله کېږي او که ستا مقصد د خپل بزرګي د خپله تقوا او پرهیزګاري ښکاره کول نو کوم د الله ولي داسې کړي دي چې خپله یو چا ته ځان ښکاره کړي چې زه دومره غټ بزرګ یم او داسې یم او زما پر لاس داسې مړی را ژوندي کېږي او زما په لاس داسې کېږي دا کوم د الله ولي وایي نو معاشرې ته به غلط روح نه ورکوې معاشره به پر غلط شي باندې نه دا ستا هر شاګرد دا ستا هر مینوال دا ستا هر اورېدونکی به سبا پر خپل مړي باندې قرآن هم چیري پر خپل مړي به کتابونه هم چیري و خپل مړي ته به یو ورځ په دا نیت کښېږدي چې کېدی شي راژوندی شي نو چې ستا هغې راژوندی کېدلی شي نو د بل هغې به شي راژوندی کېدلی نور موږ هېڅ مقصد غرض تا سره نه لرو ځکه تا ته الله پاک هغه خوله در کړې ده چې نه د چا په عزت کې نه د چا په ناموس کې نه د چا د تهمته څه بیریږي چې ودې ویل هغه دې وویل ستا سره څوک څه کار لري ته خو نه دا ګورې چې دا عالم دی نه دا ګورې چې دا شیخ دی نه دا ګورې چې دا مفتی دی نه دا ګورې چې دا غټه علمي مدرسه ده چې پر خوله درلو هغه ستا سره څوک ځان سره کوي ځکه چې یو چا خپله د عزت جامه وکښله خو بیا د بل چا په عزت کې هم نه لري بیا که رښتیا یې که درواغ دی پر میډیا بیانوي خلک وایي او واقع داسې سوي تا باندې څوک څه کار لري چې وایه هغه ووایه چې که یې هغه وکړه لیکن صرف موږ دا وایو چې معاشرې ته به غلط رخ نه ورکوې پر غلط رخ به نه روانوې چې سبا هر یو خپل مړي ته ناستي او بیا کتابونه تېروي او بیا د ژوند په انتظار ځکه چې ستا د کېدی هر چا د کېدی